السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو الفبې 14 لوست ته ښه راغلاست. د 14 لوست له پیل څخه د مخه دا ووایاست چې په 14 لوست کې مو څو توري لوستلي وه او د هغو تورو نومونه هم یاد کړئ. په 14 لوست کې مو 2 توري نون او نور لوستلي وه. په 14 لوست کې د پښتو الفبې 3 نور توري واو، 2 سترګې ه او ګردۍ ه تر شویو. واو د پښتو الفبې 19 توری دی. واو واو واو. اوس د واو د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لاندې لوړې خواته ګول شکل ولیکئ او بیا قلم چپه طرف ته کش کړئ. د واو د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د واو غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. وا وا وا. ه 2 سترګې ه د پښتو الفبې 40 توری دی. ه ه ه. اوس د ه د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له راسته طرف څخه چپه طرف ته قلم په ګول شکل وګرځوئ او بیا د دغه ګول شکل په منځ کې لاندې قلم کش کړئ. د ه د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس د ه غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ه ه ه. ګردۍ ه د پښتو الفبې 41 توری دی. ه ه ه. اوس د ه د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له راسته طرف څخه چپه طرف ته یو ګول شکل ولیکئ. د ه د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس د ه غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ه ه ه. ګرانو زده کوونکو، دا مو په یاد وي چې 2 سترګې ه او ګردۍ ه په غږونو کې دواړه یو ډول دي، خو په لیکلو کې توپیر لري او په لیکنه کې هم هر یوه ځان ته د لیکنې خپل ځای لري. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د 14 درس دا 3 توري واو، 2 سترګې ه او ګردۍ ه تاسې د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره یو ځای تکرار کړئ او ویې لیکئ. تر 15 لوست پورې خوشحاله او آرام ژوند ولرئ. په مخه مو شه.